سماء بروجا په مخکې رکوع کې د الله پاک د قران کریم د حفاظت همدارنګه په دې رکوع کې هم د قران د حفاظت بیان ده چې قران د ملائکو په لاس پاک سترا رسول الله ترازی ایسو کم پدې کې مداخله کوي نشي څوک پدې کې غلطیا کولای نشي مونږ په اسمان کې بروج پیدا کړی د بروج و معنا ده قصورا د بروج بل معنا ده نجوما مونږ په اسمان کې ستوري پیدا کړی دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي العلماء نجوم الارض علماء دا د ازمکو ستوري دي د اسمان په ستورو کې درې کمال دي یو د اسمان ښکلا ده دویم شیطان په وشتل کېږي دریم خلق لار پیدا کوي په ستورو زمکه کم د علماء په وجه باندې خلق د هدایت لار پیدا کوي د علماء په وجه باندې د شیطان وسوسې لري کېږي او زمکه په علماء باندې خيستاوي لکه څنګه چې باران په زمکه باندې وي د زمکه او باد وي همداسې علماء چې ترڅو په مخ د زمکه باندې وي زمکه او باد وي خو چې هر کله علماء لمخ د زمکه نه لري شي لکه هغه او باران چې د زمکه نه لري زمکه وچشوا خراب شوا هلاک شوا همداسې مخ د زمکه خلق به هلاک کېږي او یا مراد د بروج ده دا چې بنا په علم ریاضي باندې دا کوم فلک الافلاق ده یو اسمان ده یو لویه کره ده کره سطح کره یو سطح ده سطح مستدير بحيث لو فرز في مركزه نقطة تكون الخطوط الخارجة منها إلى جميع الجوانب على السوية كرة دا داس یو سطح ده چې په دې باندې یو جسم ده چې په دې سطح مستدیر یو سطح په دې باندې احاطه کړی ده په داسې حیثیت کده دې په منځ کې یو نقطه پرس کو د دې نقطې نه به ټول طرفو ته على السوية مساحت وي لکه یو ټوپکای به وخیو دا پنځ دا اهل الریاضت باندې دا په لقل افلاک دته محدد الجهات وای دا لوی شی ده دا نور اسمانونه دې په منځ کې دي دا چې دا حرکت تبعید د خپل من المشرق الى المغرب و یو شواروس کې دا خپل حرکت پر کوي د دې لپاره دا قطب دي قطب دي ته وای چې دا کره ده د دې کره په من کې خط واصل وباسي د څنګه کوم نټونه ورکو د ته قطبین وای نو دا دایره د څه جوړې ده سي او قطبین دلته شول یو جنوبي او شمالي خود دې په خلاف باندې بیا دویم چې دا هغه فلک ثوابت تا فلک ثوابت او د دایره من کې تقاطع راځي د حرکت داسې و هغه دا دایره داسې ده د قطبین به داسې راځي شرقي غربي اوس که تاسو فکر وي دغه لویه دایره د په څلورو برخو باندې وویشل شوه څلورو برخو ولې یوه دایره پیتاو شوه بله داسې پیتاو کا نو په څلورو برخو وویشل شوه په دې هره برخه کې درې د برجونه دي حمل دا سور دا جوزا دا بلکه سرطان دا اسد دا سنبله دا بلکه میزان دا عقرب دا قوس دا بلکه جدی دا بدل و دا حد دا دا په حقیقت کې حمل خوري توای الته ورای په اسمان کې څه کوي ورای نشتا خو یو څو ستوري دي چې د دې له نظره داسې شکل لري لکه ورای یو څو ستوري دي چې لری نه داسې ښکاریږي لکه غوایي یو څو ستوري دي داسې ښکاریږي لکه غبرګولې یو څو ستوري دي داسې ښکاریږي لکه چنګاخ
یو څو ستوري د ښکاریږي لکه اسد، یو څو ستوري د ښکاریږي لکه وږی، یو څو ستوري په شکل د تلې باندې، یو څو ستوري په شکل د لړم باندې، او یو څو ستوري په شکل د لندې باندې، یو څو ستوري په شکل د مرغومي باندې، یو څو ستوري په شکل د بوکې باندې، یو څو ستوري په شکل د کب باندې دي. نو ځکه ورته وایي نو ولقد جعلنا فی السماء بروجا. خو دا خبره د قران کریم سره مناسب نه ده. وجه د قران کریم دا صریح آیتونه معلوم ده 7 سماوات و اسمانونه، او ما هم دا اوس درته ویل چې ریاضیت والا خلک دا 9 اسمانونه ثابتوي. د فلک الافلاک وایي، دا غین لاندې چې د محدد الجهاد فلک ثوابت ورته وایي ان لاندې یعنی اتما، او دا غین لاندې و اسمانونه دي چې فلک قمر ده او فلک عطارد ده او فلک زهره ده، فلک شمس ده، فلک مریخ ده، فلک مشتری ده، فلک زحل ده. الته ورسید. او دویم دا قران کریم دا خبره ثابتوي چې دا ستوري حرکت کوي، کلن فی فلکی یسبحون، دا حرکت کوي او د دې په نظر باندې اسمانونه حرکت کوي. دریم د قران له نظره د اسمانو من کې فاصله شته ده، د یو اسمان نه بل اسمان پرې 1500 کاله مزل، یا علی اختلاف سیر السائرین کما فی الحدیث، چرته کم او چرته زیاته. او بنا په قول د دوی باندې اسمانونه داسې دي چې د پاس اسمان چې هغه د سطح حاوی وایي، لاندې اسمان د سطح محوا وایي، د پاس اسمان پاس طرف ته محدب وایي، لاندې د هغه ته مقعر وایي. نو مقعر د فلک حاوی با لګیدلی وي د محدب د فلک اسفل سره یا د فلک محوا سره. لکه وګورئ ان د پاس اسمان دا د دې اسمان د پاس ته محدب وایي، د لاندې ته مقعر وایي، د بل اسمان د پاس محدب دا مقعر، د دې لاندېنی اسمان ته محوا ورته وایي، د محوا محدب د حاوی د مقعر سره ولګیدو، لکه د پیاس پټوکی سره سریخ شول. په دې من کې څه خلا نشته. دا د اهل الریاضت والا ریاضي والا قول دا. خو شریعت داسې وایي چې نه، د اسمانو منځ کې لارې دي. انداشان دی وایي چې په اسمانو کې لارې نشته، په اسمانو کې چوت او التیام نشي راته. لکه تاسو مې بزی کې دا خبره کړې ده چې خرق او التیام په اسمانو کې راتلای نشي. دا د قران نه مخالفه خبر ده. وفتحت السماء فكانت ابوابا، دا روحونه چې پورته زی، دا پیغمبر اسلام چې پورته لاړو، دا روزانه چې ارزاق راځي، بارانونه راځي، اعمال پورته کیږي او کته کیږي، دا ټول د دې لوازم دي چې په اسمانونو کې خرق او التیام او پرې کېدل او جوړېدل شته. الله فرمای مونږه دا ساتل له شیطان رجیم ده، مګر هغه دوی چې غلاو کوي. اول حالت کې درې اسمانو ته ملائکه تلای نشوي، چې کله عیسی علیه السلام راغی هغه درې بند شول، لاغې نه ورسته څلور بند شو، درې بند شول، په څلورو کې بیا شیطانان ختله. خو چې هر کله یو سحر شیطانان کوشش کوي اسمان طرف ته وخیږي، نشي تللی. خپل مشر ته ورغلل شیطانان چې څه چل ده، نن موږ اسمان ته خطای نشو. وای وګورئ په مخ د ځمکې څه حادثه شوې ده. حادثه دا و چې دوی ګرځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ چې قرآن وایي. ټول دا خبر ده د رسول الله په بعثت باندې پر لګلو باندې شیطان د ټولو اسمانونو باندې شول. اوس یو نیم کاهن کله خبره رښتیا کوي، نجومی خبره رښتیا کوي، نو صحابه کرام د هغه متعلق خبره کوي، وای دا داسې ده چې کله دا نجومی یا دا کاهن یا دا کوټګر یو شیطانان ولېږي، دا شیطانان سره په سر شي ډیر دي، داسې اسمان ته ورسېږي، الته ملائکه اخته دي. هغه وای سبا ته پلانکای سره امري سام دستی هغه شیطان دی لاندې شیطان ته وایي. خو د دې ویلو نه کله ورسته او کله د ویلو نه مخته لپاسه په دې باندې د اسمان ستوري راشي وی وی سوځي. لیکن دا خبره حقیقت راغلی وینورا رسیدلی وی کته هغه ساحر ته ساحر کوشش کوي زر نن دا خبره نشه تسببات ولا طبيعت مې ډېر خراب ده ولې پلانکای امري او سبا تر اختیار شو پلانکای خو توبه دمره کټ سړی ده کنه مخکې نه ویلو. اوس که سل دروغه اوایي
څوک دا دروغ ته نه ګوري ایوار اختیار خلک یا دی پلان کې وخت دا خبره اختیار وا الله فرمای مونږ په مخ د ځمکې باندې غرونه پیدا کړل مخکې حدیث ما درته وویل چې ځمکې به حرکت کولو د غرو په وجه باندې الله ځمکه مضبوطه کړه مونږ په دې کې هر شی په خپل اندازې باندې شنه کړل مونږ د تاسو لپاره معاش اسباب د گزارې په همدې ځمکې کې پیدا کړې دي دا ځمکې گزاره کېدای شي په دې کې اکسیجن موجود ده او هغه څوک چې تاسو د هغې روزي رسان نه هیڅ یو شی نشته مگر موږ سره خزانه دي الله فرمایي موږ سره خزانه دي او په خپل اندازې درکوزو کاغه علم ده کاغه وحی ده تدریجا الله پاک جل جلاله راولېګلو الله پاک فرمایي موږ باد دیګو بادونه یو ریح ده یو ریاح ده ریح د عذاب ولا باد تویل شي فارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ریح ایو ریاح ده ریاح د خوشحالی باد توای مبشرات توای د آبادی بادونو توای د باران نمخ کې کوم باد راځي هغه ته ریاح ویل شي د راحت ولا بادونه الله فرمای موږ د باد لګو لواقح دی وړون کې دي بارون کې دي د ورېزه د ورېز روانه کې ها زر ځای پلان کې خېلو باندې باران وکوي او یا لواقح بلاربون کې دي د ونو دا تاسو فکرې د حد په اخره کې دا باد چلےږي د زمونږ د سپینګيري وای دا د سندک منډک بادونه دي په دې باندې ونه بلاربيږي دا خبره مشهوره خبره ده الله پاک دا بادونه لواقح ګرځولې دي کوم یو نه چې د باد نه محفوظي هغه نور ونه په شان باندې واده کوي نشي کوم ونه چې د لمر نه پناوي نور ونه په شان میوه نشي کولای چې د ستورو نه پناوي هکذا د سپوږمۍ نه پنایم داسې ده ارسلنا الرياح لواقح او موږ د اسمان نه اوبه نازلې کړې دي فاسقیناکموه موږ د اوبو تاسو ته درکو په خپل اندازه تاسو د اوبو جمع کون کې نه دومره لوخي نه لرئ چې په دې کې اوبو را جمع کړئ خو الله پاک مهربان ذات ته چې د وو کمای څنګه راشي میاش باران ونه شي خدای باران وکي بس الله باران وکي بیا ځمکه اوسانه د شناشي لنداشي بیا وش کالی راسي بیا الله باران وکي الله فرمایي مو ژوند کول هم کو عمر کول هم کو د ټول ځمکې میراث الله لره ده ولله میراث السماوات والارض ما تاسو سورہ مکه قصه بیان کړه یو درې کسان روانو په لار کې کنه د سرو زرو غړې پیدا کړه د درې والا چې راغلل کې ناستل نو وای وګیو د یو توای ته بلار شه مړې براوړې نتیبت قضای سر چې سره کوم چا دې پر اندیت نسی هغه څه بتاله پارم کیږي دا دوه مشوره وکړه دای به مړې راوړي دا سره زر چې دا یا کټاو سم نیم شي یو څه کار به تاسو شي د ما به مشي او کله درې محزه دای وی سي نه بیا کمیږي مونږ ته راځه دای چې راشي دای به مړ دا مونږ ته پاتې شي هغه ته یې هم سوچ کړی دا چې سړیا ته یو غړای دا د چې بدرې تقسیم کوی شایم نه رسیږي خراده په دا ډوډۍ کې قوي زهر ورته واچوا دی په ډوډۍ وخوري مړ بشي زبې نه خرم ترځه به قضای حاجت تلار شم دی به مړ شي او د هزار به ماته پاتې شي دی غریب چراغ ډوډۍ راوړه وجنه وخته کو تشي د کول وسړی خو لاړم نن ډوډۍ مې راوړې دا منه ته کړې نه دا دراغه د مینه نه وجه کا خو ولې نو به دلیل جنگ سړی راونی و غریب دې مړې کې پړې اور واچو سړی خپا مړ راځه بچو چې سره کېنو اوساسې واخ ولاړ چې سره کېناستل سناشنا ګرم ډوډۍ راوړې ده او تک زیړه ډوډۍ هم ده خیسته په خاله کې دې شي د پاسه نن بای کله وګور کوي دا مړی چې وخوره ته مو خوره زم خورم دواړه سره وخوړل عجیبه مړی نه ده ونه نه ها نو دم په شا ورته کیا وکړه
چې ولا کوي اخرى هغه شاوړه ولا چې ولا کوي اخرى دم مرشو هغه مرشو هغه مرشو ولله میراث السماوات والارض خزانه دغه صفات شو میراث الله لره ده الله فرمایي ما پیژنو مستقدمین د تاسو نه او مستأخرین د تاسو نه مستقدمین په اسلام کې وړاندېنی په اسلام کې ورستنی یا په خیر کارو کې مخکینی په خیر کارو کې ورستنی او یا مستقدمین اول صف والا کسان مستأخرین آخر صف والا کسان په لمانځه کې اول صف بهتر ده وکه خلق د اول صف د بهترین خبر شي بل الله را باندې بغا لدنه چې پچا باچي چې ولا کارنه مختصه پچا بسره اچو په جنازه کې دا ورستانه صف کې اجر ډیر ده چې څومره ورستاوي یکي بیا اجر او ثواب ډیر او یا مخکې به خزه هم جمع ترات لري پتنا نه وړي ده مخکې به د سړو صفو سړي به مخکې پراشول اینه بعد به زنانه وته اجازه شو راځي زنانه به شاته ودرېږي اوس په دا سړیو کې دوه قسمه سړي وي یو سړی وایي چې خدای پاکه چې د ما نظر په دې خزه ونه لګيږي ګناګار نشم نو راځه کوشش کوي چې اول سب تراشي چې د دوی د دې خزو منځ کې یو څو کسان خاصم سکونه ولاړ دي چې بخي مې نظر د دوی په आवाज او د دوی په ټکریو د دوی په صورتو نه لګي الله وایي دا سړی پیژن تقوادار ده یو بل څه کوي هغه نا وخت راځي لاسي چې موږ اخري سړی ز شمه اخري سړی چې دغه ګورم هم زما نظر په دوی لګي چې دغه ګورم زما نظر په دوی لګي اما کې خو جامع سي پرا نه ویني چې رکو ته ټیټېګه ملک سرکته کم د دې مخونه بل تخکاری الله فرمایي چې تا هم پیژنم چې په څه غرض باندې شاته ودرې دي او پتا هم پیژنم چې په څه غرض باندې مخته ودرې دي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين الله فرمایي دستاره بدا ټول خلق راجمه کې بیا الله ته نه پښتنه وکي چې تا دا عمل د سل فارق کولو تا دا عمل د سل فارق کولو الله فرمای ولقد یقینا فتحقیق سرا جعلنا منگر زوال فی السماء پاسمان کې بروجنا وزیناها من د اسمان خسته کړو وحفظ للناظرین د کتون کو دفارا وحفظناها من ساتلو من کل شیطان الرجیم دا شیطان ټل شوینا الا من مگر مهاتو استرق السماء اغدا کې وغنیول فاتبعه پسې شهاب مبین لمبا ښکارا والارض مددناها زمکه من غزولې ده والقینا فیها من اچولې پدې کې رواسیه غرونه وانبتنا فیها مشنکړې پدې کې من کل شیء د هر سنه موزون مناسب مقدر اندازا وجعلنا لكم من غرزولې تاسو دې پاره پیها پدې کې معاشه اسباب د گزارې ومن هغه څوک لستم له برازقین چې نه تاسو د هغه لپاره روزي رسون کې نه یي فإن من شيء نستديو سنه الا مگر عندنا پنځ د من خزائنه د دې خزانې دي وما ننزله من ننزله دي لر الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلومه باندې وارسلنا الرياح ولګلي بادونه لواقع حبل 40 کې فانزلنا منغا منازلو من السماء لاسمان نما انوبو فاسقيناكموه من تاسو داو بدر کو وما انتم له بخازنين تاسو نه د غزمه کې لار د وبول رجمه کون کې وإنا منغا لنحن خامخامنغا نحيي ژوند کول کو نو می تمړ کول کو ونحن الوارثون وارثان د زمکیو ولقد یقینا فتحقیق سره علمنا المستقدمین منکم من پیجنو هغه کسان چې مخکې دي د تاسو نه ولقد علمنا المستأخرین من پیجنو هغه کسان چې ورستنی دي د تاسو نه وان ربک یقینا ربستا هو يحشرهم الله بدی راجمه کوي انه حکیم علیم الله پاک حکیم ذات او علیم او خبردار ذات بیان د تکمیل د انسانو شو په قران باندې چې مونږ دا قران نازل کړي د تاسو لپاره او ظاهرا د تاسو د بقا لپاره مونږ باران نازلو پدې کې الله پاک جل جلاله د انسانو کمالیت روحاني
علوي د هغه بیان. الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کو سوال هغه خاورې ته وایي چې په خاوي کلکه شي او د ټنګۍ ټنګا کې لکه د پخ غړي توره خټه بدبویه خټه. جان پیره شیطان چې پدې کې خزینه و ناری ندي. البته بعض جنیات پدې کې نر خزانه شته یو نوع ده و عام طور جنیاتو کې او عام طور په شیطانانو کې نارینه او زنانه دواړه شته. مونږ دا پیدا کړی د ورنه د لمبو د ورنه. هغه وخت در په یاد کا چې الله ملائکه ته وایي زه د بشر پیدا کوونکی یم د سلسال او د بدبوی خټینه. خو چې هر کله ما برابر کو ونفخت فيه من روحي او په دې کې زما روح پوشو فقعوا له ساجدين. اضافت د روح الله پاک ته اضافت تشریفی ده. زما د طرفنا چې دا روح ورغه نو تاسو د دې لپاره سجده باندې انحناء یا تعظیم لپاره سجده وکوي. نفخه په کولو د روح ته وایي په یو جسم مجوف کې چې منځ خالی وي ګډور وي. روح ما به حیات البدن ده يتعلق تعلق التدبير والتصرف او یا مراد د روح ده یو عالم الامر ده روح علوي ورته وایي. د روح علوي پنځه مراتب دي او دغه انسان د پاره په نظر د حس نه معلومیږي بلکې په نظر د کشف باندې معلومیږي. یو قلب ده یو روح ده یو سر ده یو خفي ده یو اخفا ده. دا پنځه. دویم هغه روح سفلوي ده. روح سفلوي عبارت ده د نفس نه چې په انسان کې الله کوم شی پیدا کړي هغه نفس ایته روح سفلوي وایي. دریم شی د انسان لپاره هغه عناصر اربعه دي. عناصر اربعه زمکه هوا اوبه اور. یو موالید ثلاثه دي حیوان نبات جماد. تمام دنیا کې د درې شیان ته لګي خو یا به حیوان وي یا به بوټی وي یا به کلک شی وي. بیا استقصات عشره. استقصات عشره دا عبارت ده د پنځو مراتبو د روح علوي نه یوه مرتبه د روح سفلوي او څلور د عناصر اربعه. دې مجموعې ته بیا استقصات عشره وایي یعنی اصول عشره یا عنصرات عشره. نو اوس چې کله آدم علیه السلام تعلق پاس هم پیدا شو لاندې هم پیدا شو د ملائکو استاد هم مقرر شو اوس په دې کې دا صلاحیت پیدا شو د انسان تام شو فقعوا له ساجدين. اوس د حضرت آدم علیه السلام لپاره په سجده باندې پریوځي ټول ملائکو بلا تخصیص بلا تعویل ټول ملائکو په یو ځل باندې سجده وکړه. دا احتمال هم کې د پښو چې چا بکړی چا ونه کړی کلهم. دا احتمال هم د پښو چې چا به نن د بعض ملائکو بعض وسبا کړی اجمعون په یو ځای باندې. خو ابلیس سجده ونه کړه. ولی سجده ونه کړه ابلیس؟ سوال خدای مخ کې تیر شوی چې امر خو الله ملائکو ته کړو نو جواب شوی و چې دا شیطان هم د ملائکو په ټولي کې وو. وای زه داسې بشر لپاره سجده نه کوم چې تا د خاورې د پیدا کړي او زه د اور نه پیدا کړم. الله فرمای پتا دې لعنت تر قیامت پورې وای ما ته تر قیامت ژوند راکا او بس ته مې ژوند درکو. شیطان اوس ګوري قسم کوي زما د قسمی پتا ای الله چې تا زه گمراه کړم د دې لوجنا زبردستا بندگانو ته د کګی لارې خیسته کوم زبدي گمراه کوم مگر هم دستان نیکان بندگان با زما د گمراهی لاندې نشی راتلای. دا شیطانه دا زما مستقیمه لار ده. زما چې کوم رښتونی بندگان دي کته هر څه په هغه باندې وکي نشي اړولې
او چې کوم د ستا تابعداران ګمراهان دي د تاسو د هغو د ټول نه به جهنم ډک کم. د دې جهنم دپاره 7 ابواب و دروازې او و طبقې دي. د هغو نه لظا د یهودو دپاره، حطما نصاراو دپاره، سقر د مجوسو دپاره، سعیر د صائبینو دپاره، جهنم د مشرکینو دپاره، او هاویه د منافقینو دپاره، او دا پسنه جهنم دا د مسلمانانو ګناهګارو دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبد الله بن عمر دا حدیث روایت کړي، وای تر ټولو نه بدترین، بدبویا، بد عذاب، شدید عذاب د هغې کس دپاره ده چې یو علم هم حاصل کی چې زنا حرامه ده او بیا هم زنا کوي. تر ټولو بدترین عذاب د کس دپاره ده. اشدها و انتنها، تر ټولو بدترین او بدبویا چې پس د خبرېدو نه، پس د علم نه، پس د پوهې نه بیا هم دا سړی زنا کوي. الله فرمایي د دې جهنم دپاره د هر چا خپله برخه ده، په خپله برخه باندې به خلک جهنم ته ورننوځي. د یهودو ځان ته او د نورو ځان ته او د نورو ځان ته. الله پاک فرمایي ولقد یقینا په تحقیق سره خلقنا الانسان، من پیدا کړی انسان، من صلصال من طین یابس، د وچې خټې نه، من حمأ توره خټه مسنون بدبویه، والجان او دا پیره شیطان، خلقناه من پیدا کړی من قبل مخکې د انسان نه، من نار السموم دغه اور نه چې هغه لمبې لري، داسې لمبې دي چې سموم دغه سوریو د ویښتو ته وایي چې دغه ویښتو په سوریو کې به دا لمبې ننوځي. فاذا سويته کله ماده برابر کا ونفخت فيه من روحي، ما پکړو پدې کې خپل روح د خپل طرف نه، فقعوا له ساجدين، تاسو واقع شئ د لپاره سجدا کوونکی ادبا، فسجد الملائکه، سجدا وکړه ملائکه كلهم طول اجمعون په یو ځای باندې، الا ابلیس مگرم ابلیس سجدا ونه کړه. ابا من غیر اوړه ايكون تشي مع الساجدين، د سجدې کوونکو سره. قال ويا ابلیس، ابلیس ما لك سدی تعالی الله تكون چتند کېږي مع الساجدين د سجدو کوونکو سره. قال وای لم اكن يمزو لاسجدات سجده وکم لبشرن دیو انسان دی پارا، خلقته چتا پیدا کړی من صلصالن دغه او چې خډینا، من حماء مسنون غتور خټه بدبویا. قال وای فخرج منها، او زل دغه زینا، فانك لدی جنتنا، یا د اسماء نونا، یا د ملائکو لټولینا، یا د رحمتنا، فانك رجيم ترتل شوی، پتا باندې زما لعنت شوی، وان عليك اللعنه، او یقینا پتا به زما لعنت، الى يوم الدين ترز د قیامت پورې. قال وای شیطان رب ای خدای فانظرني، ما ته مهلت راکا، الى يوم يبعثون، هغه ورځ ته چې د خلق بغیر پورته کېدی شي میدان محشر ته. قال فرمای فانك بشکته من المنظرين، لجملو دی مهلت ورکول شو خلقو نشوي، تا ته مهلت درکړی شو، الى يوم الوقت المعلوم، تغورز د وخت معلومه پورې چې طلوع الشمس من المغرب د چلمر لدی خورا وخیږي. قال وای شیطان رب ای خدای بما په سبب باندې اغویتنی چې تاسو گمراه کړم، لازینن لهم، تبخیستکم دوی لپاره فی الارض پزمکه کې، ولا اغوینهم او خامخه به دوی گمراه کوم، اجمعین ټولو، الا مگرم عبادک استا بندگان، منهم لدین المخلصین، عبادک دستا بندگان، منهم لدین المخلصین، بندگان چې خالص بندگان دي او مخلص دي. مخلص دا معنا د الله تعالی له طرف نه د خلاصېدو فیصله د دوی شوی دا مخلص دي، او یا مخلصین چې دوی خالص نیونکي د عبادت دی الله لره، په خپل ایمانونو کې اخلاص لرونکي دي. قال فرمایه هذا صراط دا لاره ده علی مستقیم په ما باندې برابر، ان عبادی زما بندگان لیس لک نشته پتا، علیهم په دوی باندې سلطان قوت حجت،
الا من مگر هغه څوک اتبعک چې دستا تابع شي من الغاوین لجملې د گمراهانو خلقونه. وان جهنم یقینا دوزخ لموعدهم غازه د وعده د دوی ده اجمعین د ټولو. لها د دې جهنم د پاره 7 ابواب و دروازې دي لكل باب منهم د هر دروازې ته لدوینا جزء مقسوم یو برخه د تقسیم کړل شوی معینه ده. په مخکې رکوع